اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم بیک ډیر سټوډنټس په نننی لیکچر کې بمونږه په اصل کې دوه ټاپکونه کو شارټي یو بمونږه سایټوپلازم کور کو او یم ګرافوسوم نو په سایټوپلازم کې بمونږه د دې انټروډکشن کو انټروډکشن باندې دی کو د دې بمونږه پارټس وایو د دې کمپوزیشن او بیا د دې سایټوپلازم فنکشن سره د دې په اړه کې خبره کو بیا پر رایبوسوم کې بمونږه د دې انټروډکشن کو د دې د ډیسکوري په اړه کې چې دا چا ډیسکور کړو د دې سټرکچر څنګه دی او د دې د فنکشنز په اړه کې بم خبره کو سې شنو لول پر کې څه شروع کو سایټوپلازم په اصل کې سره اټ از ا ډنسر granular and aqueous part of the cell لازم سره صحیح شو dense مطلب دا کنه چې د دې density سره هغه سیوا ده dense granular مطلب پدې کې سره دانه دانه مطلب دا سټرکچرز پدې کې موجود دي دا granular ده او بل دا سره د aqueous ته مطلب پدې کې واټر سره هغه په زیات مقدار کې ده او غوبه پدې کې وزیات مقدار کې نو ځکه دا سره د aqueous ته صحیح شو نو aqueous part of the cell پدې کې سره organelles پدې کې موجود دي دغه د لسه دا granular ده او د دې سره د دې density هم سره سیوا کېږي نو دا سره د ازم سره denser هم ده صحیح شو اوس دا په کوم ځای کې موجود ده نو دا د سیل ممبرین نو واخله او د نیوکلیس په منځ کې د سیل ممبرین او د نیوکلیس په منځ کې څومره هم دا ایریا دا ټوټل چا کور کړی دا ټوټل سایټوپلازم کور کړی دی صحیح شو کومګه د دې د پارټس خبرو کو نو بیسیکلی د دې درې پارټس صحیح شو یو تم وایو سالوبل پارټ یو تم وایو انسالوبل پارټ او بل سو هغه پارټ چې په چا کې سم موجود دي ارګانیلز موجود دي صحیح شو نو خبر یې ساتي د سایټوپلازم چې کوم سالوبل پارټ هغه تم وایو هغه ته ولې کېږي سایټوسول هغه د سول کېږي سایټوسول هغه ته ولې کېږي انسالوبل پارټ دا هغه پورشن دی د سایټوپلازم په کوم ځای کې سم موجود دي سټوریج مالیکولز پرې کې موجود دي او ورسره ویست پروډکټ پرې کې موجود دي مثال په تور باندې سټوریج مالیکول پرې کې سره لکه مثال په تور باندې پروتین شو کاربوهایډریټس کې سره سټارچ پرې کې راځي او کوم چې ویست میټیریل دي مثال په تور باندې یوریا شو دا څه د په کوم ځای کې موجود دي د سایټوپلازم په انسالوبل پارت کې موجود دي صحیح شو او ارګانیلز نو هغه سایټوپلازم هغه پورشن چې پای کې سب پای کې ډیفرنٹ ارګانیلز موجود دي لکه مثال په تور باندې مایټوکانډریا شو ګالجی اپریټر شو انډوپلازمیک ریټیکولم شو دا ارګانیلز په سایټوپلازم کې موجود دي نو دغه د سره ارګانیل پارت دغه ته ولیکي صحیح شو دریم نمبر موږ د دې کمپوزیشن په اړه خبره کوو نو خبر یا ساتي د سایټوپلازم دلته کې الریډي موږ چې دا سره دا د سیل ایکویس پارت دی د سیل د ایکویس پارت د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې کې د اوبو مقدار سره هغه سیوا دی نو واټر کنټینټ په دې کې څومره دی هغه 90% زیاتره پورشن د سایټوپلازم سره هغه واټر دی ٹھیک شو بیا زموږ سره دویم پارت پدې کې سره جی ټرو سولوشن راځي نو ټرو سولوشن مطلب دا دی کنه چې پدې کې واټر په زیات مقدار کې موجود دی نو اوس داسې مالیکولز چې هغه په واټر کې ډیزالو کیږي صحیح شو نو بس جوړي هغه ټرو سولوشن جوړي نو په واټر کې سره ډیزالو کیږي موږ ته پته را چې هغه پولر کمپاونډز دي او سره زموږ سره آیونیک کمپاونډز دي پولر او آیونیک کمپاونډ په واټر کې ډیزالو کیږي نو دې دوه سره جوړ کړل دي زموږ سره د سایټوپلازم چې کوم ټرو سولوشن دی دا پارټي جوړ کړل دی صحیح شو بل زم سره کم چې زم سره بل چې کوم پارت هغه ته موږ سوایو کولایډل میکسچر هغه ته ولیکي اوس دا کولایډل میکسچر په دې کې څه موجود دي په دې کې هغه مالیکولز موجود دي هغه مالیکولز په موجود دي چې هغه په واټر کې سره هغه انسالوبل دي هغه کمپاونډز یا هغه مالیکول چې په واټر کې سره هغه انسالوبل دي نو هغه سره جوړ کړل دي هغه د سایټوپلازم کولایډل میکسچر جوړ کړل دي صحیح شو اوس کم میټیریل په واټر کې ډیزالو کیږي هغه موږ ټول ته پته را چې هغه سره هغه نان پولر دي نان پولر کې سره راځي ودی کې زیاتره لیپیډز راځي او بعضی نه پروتینز هم داسې دي چې هغه په واټر کې سره هغه انسالوبل دي نو د سره جوړ کړل دي د کولایډل میکسچر جوړ کړل دي دا کولایډل میکسچر زموږ سره دوه قسمه دي یو تم سوایو یو ته ولیکي جیل او بل ته سولیکيږي بل ته ولیکيږي سولو و جیل کم پورشن دی د سایټوپلازم چې کم اوټر پورشن دی مطلب هغه پورشن کم چې د سیل ممبرین ته نږدې هغه تم بسوایو هغه ته ولیکيږي د سایټوپلازم اوټر ریجن یا اوټر پورشن صحیح شو نو دا چې کم دی کنه د دې ویسکس سره هغه سیوا ده مطلب دا سره دا ویسکس مطلب سره د دې ویسکاسټي سیوا ده د پاسه باندې فلو نه کوي نو په دې وجه باندې دا سره د تم جیل وایو او کم چې انر پارت مطلب کم چې د نیوکلیس ته نږدې دا پورشن نه دی کم چې د نیوکلیس ته نږدې نو دا سره د زم سره نان ویسکس ته مطلب د دې ویسکس سره هغه کم دا پاسانه باندې فلو کوي نو دغه تمګه سوایو دغه ته ولیکيږي سول نو کوم چې اوټر ریجن دی هغه تمګه جیل وایو او دا سره دا ویسکس ته او کوم چې انر ریجن دی کوم چې نیوکلیس ته نږدې دی نو هغه سره نان ویسکس ته او دغه تمګه سوایو دغه تمګه سول وایو جیل او سول سره د زم سره د کولایډل میکسچر دا ټایپس دي صحیح شو کوم د دې د فنکشن خبرو کو ندی په فنکشن کې سره جی اول خدا دې کنه چې پدې کې زمو سره بایولوژیکل مالیکول سکه غستور کیږي
پدې کې زموږ سره څه کېږي بایولوژیکل مالیکول پدې کې سٹور کېږي لکه مثال په تور باندې کاربوهایډریټ شو فیټ شو پروټین شو دا پدې کې څه کېږي په سایټوپلازم کې څه کېږي دا سٹور کېږي نو سٹوریج هاوس فار بایولوژیکل مالیکول بل سایت فار میټابولیک پروسیس زموږ په باډي کې چې کوم په سیلز کې چې کوم کیمیکل ریاکشن کېږي نه په هغه کې زیاتره ریاکشن هغه په سایټوپلازم کې کېږي لکه مثال په تور باندې ګلایکالیسیس او ورسره پروټین سینتھیسس دا دوه داسې ریاکشن دي چې دا په کوم ځای کې کېږي دا زموږ سره په سایټوپلازم کې کېږي نو دا میټابولیک پروسیس دي او دا زموږ سره په سایټوپلازم کې کېږي الته کې دا ځکه چې داغي انزیم چې کوم دي نو د دې لپاره هغه په سایټوپلازم کې موجود دي او بل څه پرووایډ سایت فار ارګانیلز موږ مخکې وی کنه چې ارګانیلز په کوم ځای کې موجود دي په سایټوپلازم کې موجود دي کنه نو سایټوپلازم د لاسه ور کړه د زی ور کړه سره لپاره چې دا خپل کار په برابر طریقه باندې کوي شو نو دا سوزم سره سایټوپلازم دغه موږ انټروډکشن وکړو داغه د پارټس په اړه کې خبر وکړه داغه د کمپوزیشن په اړه کې او بیا موږ داغه د فنکشنز په اړه خبر وکړه بل چې کوم ټاپک ته نو هغه سره رایبوسوم نو رایبوسوم انټروډکشن څنګه دی چې رایبوسوم د زم سره دا سټرکچر دی چې دا نان ممبرینیک دی مطلب د دې نه چاپیره ممبرین نشته دا زم سره نان ممبرینیک سټرکچر دی یو خبره بل دا زم سره سمال دی او راوند دی سمال دی او سره راوند دی سې شو درېمه خبر دا چې دا سره زم سره ډینس گرینیول دی ډینس مطلب سوچ دی د ډینسټي سره هغه سیوا ده بل ډیسکوري د دې چا کړي و نو یو ساينټیسټ دا غنم سو پیلیډو په 1955 کې په 1955 کې یو ساينټیسټ او پیلیډو دا رایبوسوم په اوله پیر باندې د ساينټیسټ دا ډیسکور کړو صحیح شو کومه د دې د کیمیکل کمپوزیشن خبرو کو نو خبر یا ساتي رایبوسوم زموږ سره ارګانیل نه ده ځکه دلته کې موږ کنه چې الریډي دا سره د دینه چاپیره ممبرین نشته ځکه چې دا رایبوسوم زم سره په پروکیریټک سیل کې موجود دی او دا په یوکیریټک سیل کې موجود دی په پروکیریټک سیل ډیفینیشن موږ دا څه کوو چې هر هغه سیل چې پای کې ممبرین باونډډ ارګانیلز نه نو په هغه کې رایبوسوم شته نو ډیفینیشن خو بیا ویل کېږي کنه نو په دې وجه وایو چې رایبوسوم چې کوم دی نو دا ارګانیل نه ده بلکې دا سره دا یو کنجوګیټډ مالیکول دی سره جوړ دی د پروټین او د رایبوسومل آر ان اے نه جوړ دی شو نو دې ته موږ ارګانیلی نشو ول دا پوینټ امپورټنت دی یا سات و مالیکول نه جوړ دی د پروټین او د رایبوسومل آر ان اے نه جوړ دی اوس پروټین هم سره میکرو مالیکول دی او رایبوسومل آر ان اے هم دا میکرو مالیکول دی نو د باندې کمباین کیږي د دې نه څه جوړیږي د دې نه سره رایبوسوم جوړیږي خو یو خبر وکیا ساتي پدې کې د رایبوسومل آر ان اے کوانټیټي سی وای او د پروټین کوانټیټي پدې کې صحیح هغه کمای صحیح شو د رایبوسومل آر ان اے کوانټیټي پدې کې سی وای او د پروټین کوانټیټي پدې کې صحیح هغه لګي خو بیا هم د دې دوه د کمبینیشن د څه جوړیږي دا رایبوسوم جوړیږي صحیح شو او دا په کوم ځای کې جوړیږي دا زوم سره په نیوکلیولس کې جوړیږي د نیوکلیس کوم سنټرل پورشن دی پاره کې سو پاره کې د زوم سره دا رایبوسوم د جوړیږي صحیح شو کوم د دې د سټرکچر خبرو کو نو الریډي موږ چې دا رایبوسوم دا په پروکیریټک سیل کې هم مونږ کېږي او په یوکیریټک سیل کې هم مونږ کېږي صحیح شو نو په پروکیریټک کې چې کوم رایبوسوم مونږ کېږي دا غي سای سره هغه وړو کې دی او په یوکیریټک سیل کې چې کوم رایبوسوم مونږ کېږي دا غي سای سره هغه وړو کې دی صحیح شو مونږ څنګه ریپرزینټ کوو کوم چې پروکیریټک رایبوسوم دی هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ 70 اس رایبوسوم صحیح شو او کوم چې یوکیریټک رایبوسوم دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي 80 اس صحیح شو بیا رایبوسوم چې کوم دی هغه د دوه کمپوننټس نه جوړ دی مطلب د دې دوه پارټس صحیح شو یو تمګه لارج پارت وایو بل تمګه سوایو سمال صحیح شو نو دا 70 اس مطلب کوم چې پروکیریټک رایبوسوم دی هغه چې کوم لارج پارت هغه تمګه سوایو هغه ته 50 اس وای او کوم چې سمال پارت هغه ته سوال کېږي 30 اس او د یوکیریټک چې کوم رایبوسوم کوم پارټس یو کوم چې لارج پارت هغه تمګه سوایو 60 اس او بل تمګه سوایو بل ته ول کېږي 40 اس شو دا اس په دې کې سره د تم وایو سیډبرګ کانسټنټ او دا پس کې استعماليږي د استعماليږي په سنټریفیوګیشن کې د استعماليږي د سپیډ د لپاره صحیح شو کوم د دې د فنکشن خبرو کو نو د رایبوسوم زوم په سیل کې فنکشن سره د دې په مدد سره زمون په سیل کې څه جوړیږي ډیفرنٹ پروټین جوړیږي څه جوړیږي د دې په مدد سره زمون په سیل کې پروټین جوړیږي صحیح شو پروټین بیا څه کې زمون په سیل کې د دې بیا مختلف فنکشن دي سټرکچر هم دا جوړي او د دې مختلف نور فنکشن هم کېږي صحیح شو نو زه سره ټکیږم تاسو سکرین شاټ واخلئ